یو ورور د یو مسلې تفوس کړی دی چې د جماع په وخت کې ښځه د خاوند او خاوند د ښځې شرمګاه خوله کې نیول دا څه حکم لري. اول خبره ده چې خاوند به د ښځې د هغه ځای نه استثناء کوي، د هغه ځای نه به مزن نه اخلي کوم ځای نه چې شریعت منع فرمایلې ده، چې په هغې کې یو ځای چې شریعت حرام ګرځولی دی په هغې کې یو لواتت دی، یعنی د خپل کور والا سره د شا طرف نه لواتت کول، د شا طرف نه ور سره کورواله کول. بل دا که چېرته ښځه د خاوند عورت ته خوله وروړي یا خاوند د ښځې عورت ته خوله وروړي، نو دې باره کې د شریعت داسې ښکاره نص موجود نشته دی. البته د علماو تحقیق دا دی چې دا د کم همتۍ د غیرت او د انساني شرافت خلاف عمل دی. دا یو قسم بغیرتی ده او دا یو قسم کمزوری ده. ځکه وایي انسان دا ډېر معزز او مشرف دی. الله جل شانه چې انسان ته دا کومه خوله ورکړې ده دا یې د ذکر اذکار او د عبادت دپاره ورکړې ده، او هر چې دا کار دی نو دا ډېر نجس دی، دا د غیرت او د شرافت خلاف عمل دی. دې وجه نه علما کرامو دا عمل مکروه ګرځولی دی، حرام یې ځکه نه دی ګرځولی چې دې باره کې د قرآن مجید قطعي دلیل موجود نشته. د حدیث ته دی نه د اجماع امت نه ثابت دی نه د قیاس نه، لہذا دا عمل علما کرامو مکروه ګرځولی دی. البته د دې عمل نه لرې کېدل ځان دې ساتل دا ډېره بهتره ده.